سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیانو پرله پسې دویمه بریا خپله کړه. افغان ابدالیان وتوانېدله چې د عمان الف لوبډلې ته په دویمه شل لوبه کې ستره ماته ورکړي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، عمان، هانګکانګ لوبډلې لوبېږي چې افغانستان پرله پسې دویمه بریا خپله کړله. افغانستان تېره ورځ هانګکانګ لوبډلې ته په 7 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړله، خو نن یې عمان لوبډلې ته په 44 منډو په توپیر ستره ماته ورکړله. هانګکانګ د عمان لوبډلې پر وړاندې یوه بریا خپله کړې ده، خو عمان پرله پسې دویمه ماته وخوړله. په نن لوبه کې افغان ابدالیانو ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله. هغه که توپ اچونه وه که توپونه وه، په دواړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړله. کریم جنت 80 منډې جوړې کړلې، داسې درویش رسولي بیا 109 منډې جوړې کړلې. افغان ابدالیانو عمان لوبډلې ته د 211 منډو ستر هدف کېښود، خو افغان ابدالیانو بیا په نن لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه هم ترسره کړله. داسې کریم جنت 2 ویکټې واخیستلې، فریدون داودزي هم 2 ویکټې واخیستې.